زما عزتمندو نن مسلمان دین نه مخ اړول دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم پیغام مسلمان ته راوړو هغه نن مسلمان غافل دی. نن مسلمان هغه پیدا شوی مسلمان د هغه مسائل احکامات ول یو ټکی ناراضي دي طرف ته سر نه توجه او رغبت شته نه سر هغه مغربي تهذیب هغه نظریه هغه سوچ هغه فکر هغه تصور هغه عقیده نن د مسلمان په ذهن کې راغلی ده. ځکه خو مسلمان هر ځای کې اور خوري، هر ځای کې مسلمان شکست کې دی، هر طرف نه مسلمان ګیر دی، هر طرف نه مسلمان باندې حمله کیږي، مسلمان عزت تلاس چول کیږي، مسلمان د میندو خويندو سردنو پټي راخکل کیږي، مسلمان مسجد جمعات او مدرسه روانه کیږي، هر ځای کې د مسجد په ځای مندر جوړولو کوشش شروع دی. خو افسوس دا چې مسلمان خپل کاروبار کې مشغول دی. نن د کشمیر نستا میندې خويندې आवाज کی، خو افسوس هغه جواب لسو کنيشتا. مسلمان خپل کاروبار کې مشغول دی. نن د شام او پرما مزمکینا اوازونه راځي اے مسلمان دلته راشه، خو مسلمان وزګار نه دی. مسلمان خپل دکان او کاروبار کې مشغول دی. نن د شام رونو اسمان خزولو انسانیت د ابو جهل د زمانې نه ورسته لاړو. چشنه او بوشنه کې مسلمانانو بچیانی روړي وي ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه. اے ربا مونږ دې ظالمانو نه خلاص کې، اے ربا مونږ ته مرګ راکې، خو مونږ دې ظلم نه بچ کې، مونږ لا امن راکې، مونږ لا نجات راکې، مونږ لا خلاصې راکې. برما کې مسلمان ژوندې او سزولې شو، په لکاو کروڑاو مسلمانان شهیدان شله، ذله راکان سړکونه د مسلمان په وینو باندې سرو، قرآن نسخو ته ور واچولې شو، د مسلمان د کورونو نو وکړې شو، کورونه روان کړې شله، جماعتونه روان کړې شله، مدرسې ختمې کړې شله، مارکیټونه ختمې کړې شله، او ذله راکان باندې مسلمان دا لاشونو ډېری ولګولې شله. آخر دا ولی التنن مسلمان بچے بربند ګرځي، په غاړه کې جامې نشتا، وګي ګرځي، خوراک انتظام نشتا، تګي ګرځي، د تند سه انتظام نشتا، په هر شپې تیروي، کورس بندوبست رهایش انتظام نشتا. آخر دا ولی دا خو هغه مسلمانو چې د په دریابونو سمندرونو باندې حکومت کړو، دا خو هغه مسلمانو چې د حکم تابعداري ځنګل زناورو کوله، دا خو هغه مسلمانو چې دنه قیصر او کسرا په شانتي باچای لر زبر اندام وي. اخر د تانن ولې دا حال دی؟ دا زتا ته نه ما د دې وجه علت زتا ته نه خېما. پیغمبر خدا فرمای چې زمانه د روانه ده، زما په دې امت باندې دا کافران به د هر طرف نه راغون شي، د دې خلاف به سازشونه شروع شي، د دې خلاف به میټینګونه شروع شي. صحابه کرام تاسو کې یا رسول الله ولی دغه وخت به مونږ څه کم یو؟ نبی علیہ السلام فرمای دی وخت به تاسو کم نه یې بلکې تاسو د سمندر په زک په شانتي به. صحابه کرام تاسو کې یا رسول الله بیا څه وجه کې دي چې دا کفار به هر طرف نه په مونږ باندې غالب کیږي، مونږ په میټینګونه کې مونږ پور به سازشونه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو به ناجوړ شئ، تاسو به یو بیماری راشي، وهن بیماری. صحابه کرام تاسو کې مل وهن یا رسول الله اے دا الله رسول وهن ستوي. نبی علیہ السلام فرمای حب الدنيا وکراهیت الموت، د دنیا محبت بس تاسو په ځل کې راشي، د مرګ نه به یره راشي. نن وګوره مسلمان چې سحر راوځي د څه سوچته، د چې شپې ود کېږي د څه سوچته، آیا د دین باره کې سوچته چې سار بز پاسم مسکوم، سار بز عبادت کوم، سار بز نوافل کوم، د قران تلاوت کوم، یا دی وز سار دکان دزم، سار بز دارنګ کمال کوم، سار بز دارنګ تجارت کوم، سار بز دارنګ ټیکا اخلم، سار بز دارنګ نفقوم، آیا سار بز دارنګ گاډه ګورم، دارنګ نقشه می کور لته را کړدا، دارنګ اسمکه ته می خیال لې، دارنګ پلاټ غستلو ته می خیال لې. دا سوچ کینی، دا سوچ دا د دنیا سوچ راغل نن مسلمان کې. نو نبی علیہ السلام فرمایي تاسو به وهن نشي، وهن څه شي؟ هغه د دنیا محبت نن په هر مسلمان کې دغه راغلی. نو نن ځکه هر طرف نه کفار زما ستا خلاف لګیا دي، زما ستا خلاف سازشونه کوي. اصل وجه دا چې ما ته قرآن کریم پرېښی دی، ما ته هغه نبی علیه الصلاة والسلام احکامات پرېښي دي.